د آشنا ټلویزیون د نن ماښام په پښتو خبرونو کې او دلته د افغان اشرف غني ته وایم او دلته ته وایم د افغانستان پاکستان پرانیستي پولې د پاکستان حکومت د مسافرو د تګ راتګ لپاره له افغانستان سره پوله د 48 ساعتونو لپاره پرانیستله. د مهاجرت په اړه د جمهور رئیس ټرمپ تازه فرمان له عراق پرته د شپږو هیوادونو د اتباعو پر راتګ امریکا نوي محدودیتونه لګولي دي. په دې اړه خبرګونونه څه دي؟ فکر میکنم که مشکل ترین او د افغانستان لومړی میرمنې سره د زړه خواله بیبي ګل غني وایي چې افغان ښځو له پخوا زیات پرمختګ کړی او ټینګار کوي چې خلک دې میرمنو ته احترام ولري. د میرمن غني ځانګړې مرکه خپروو. دا او ډېر نور له موږ سره تعقیب کړئ. السلام علیکم، ماښام په خیر. زه احمد شکیب دوست یم. روانه نیم ساعته پښتو خبري خپرونه مو آنلاین هم خپریږي. که وخت در سره وي نو ملتیا مو وکړئ. د تورخم او چمن دروازې له نن سهار راهیسې د مسافرینو پر مخ پرانیستل شوي دي. د ننګرهار د ولي ویان وایي چې د ګڼې ګوڼې له امله 3 کسان تر پښو لاندې شوي دي. په مړو کې یو ماشوم او یوه ښځه شامله ده. که څه هم افغانان د افغانستان لوري ته راواوښتل، خو د افغانستان څخه ویزه لرونکو خلکو ته پاکستان ته د اوښتو اجازه ورنکړل شوه. پام وکړئ په دې اړه له سیمې څخه زموږ د همکار ذبیح الله غازي ریپورټ ده. تورخم کې یوازې هغه غاړه ایسارو ویزه لرونکو افغانانو ته د راوښتو اجازه کیږي، هغه هم له ډېرو کړاوونو وروسته. اوس خو فعلا دلته داسې یو بېعزتي وه چې قسم په خدای د زنانه راغله او دغه ماشوم یې تېنه ایسار کړ او وس مې نو ماته مې ورور ووایي یاره پرېږده دا مسلماني ته وځه چې تا به را ایسار کړي. نو دلته مې دا وجود داسې اور واخیسته. زه در دویم دی په پاکستان کې صرف د افغان سړی بالکل عزت نشته ده او دلته د افغان اشرف غني ته وایم او دلته ته وایم نور مشران چې دي د پاکستان سفارتونه یوباسي د افغانستان نه. افغان پوله ساتونکي ځواکونه د خپلې خاورې سره د مینې په خاطر پر راوښتونکو خلکو ملي بیرغونه ایښي. هلته ایسارو خلکو امریکا غږ ته ویلي چې که ویزې یې لرلې خو خوندي نه دي پاتې شوي. د سوداګرو بار کړي مالونه خوسا شوي او وایي لومړی بندیان کړل او وروسته په تورخم دې غاړې راړولي دي. مال خراب شو، ځان راورسېد، بیا یې موږ خپله دومره بې عزته کړو چې ویوړو پاکستان کې بندیان کړو په لوړګي کې. هغه څه ملګري مې چې وو هغه اوس هم بندیان دي، نه دي راخوش شوي او د مالونو نه خبرېږو چې اوس په دې زموږ په مال باندې شو خسا شو خراب شو، خو هغه ول موږ خالي کړو یا باید په څوڅوبي ویسي یا خالي کړو. نو هغو خالي کې رومیان داسې شوي دي چې د راوړو نه دي. په تورخم کې افغان او پاکستانی پوله ساتي ځواکونه خبرې نه کوي، خو راوښتونکو مسافرو ویلي چې په هغه غاړه کې میشتو بې ویزې ایسارو خلکو ته د راوښتو اجازه نه کیږي او راسنې پولیس بندیخانو ته رسوي. که څه هم خلک په تمه و چې له افغان غاړې به ویزه لرونکي مسافر او ناروغان هغې غاړې ته پرېږدي، خو بس هیڅ لارې نه کېدله. تورخم ښارګوټي په افغان غاړه کې ایسار ویزه لرونکي دغه افغانان په دې هیله دي چې د تورخم دروازه به پرانیستل شي او هغه غاړه خپلو کورونو ته به ځانونه ورورسوي، خو د ډېرو په باور دا هیلې همدلته وسوځېدې. دوی پر افغان حکومت غوسه دي او وایي ولې حل لاره نه لري. په بې عزتۍ او په بې شرمۍ سره هلته وهل کېږي، هلته د پرتوګ کمیس ویستل کېږي. ته هغه تپوس نه کوې ولې؟ ته خو زمونږ ولسمشر یې که نه، ته خو زمونږ د ملک یو باچا یې. دېګر راغلي ویزې راته لګولي پاکستان او باعث چې موږ پرېږدي وروره پاکستان ته. موږ بچي هلته دي، موږ د لار دومره پرېږدي چې موږ خپل بچي راواړو او خپل وطن ته وروره راسو. دا ویزه بیا څنګه لګوي؟ دا ویزه چېرته لګوي چې دا پاکستان ویزې دې بندې کړي په جلال آباد کې؟ دا څه دپاره لګوي؟ او که نه دا دې بند کړي. په تورخم ښارګوټي کې سلګونه تورسرې میسارې پاتې دي، له ډېرو یې اولادونه په هغه غاړه کې پاتې دي. کورونو ته پرې واړه واړه بچي هم پرېښي دي، انګیان دې هم پرېښي دي، خالي په مېلمستیا راغلو هغه هم د مرګه شوه. نو موږ څه لارې وکړو؟ موږ ته دې لاره خلاصه شي. نن هم 25مه ورځ ده چې دلته بند ناست دي، کله ځه او بېرته راځه خلاصېږي. نو پیسې چې کومې هم راوړې وې لاړې خلاصې شوې. تمه کېږي چې سبا ورځ به هم له هغې غاړې راتلونکو مسافرو ته د نن په څېر اجازه وشي، خو دا چې دایمي به دغه ستونزه کله هوارېږي اوس یې ځواب ویل ګرانه خبره ده. ذبیح الله غازي، اشنا ټلویزیون، تورخم. پر همدې حال د ننګرهار د والي ویان عطاالله خویاڼی
په تورخم دروازې کې د خلکو د وژل کېدو په تړاو امریکا غږ ته وویل هغه افغانان چې اسناد له ځان سره درلودل نن د تورخم له لارې ننګرهار ته راستنېدل. د تورخم اخوا درې تنه چې یو میرمن او یو ماشوم هم پکې شامل دي دوی خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د یوې میرمنې جسد چې 15 کاله عمر لري ننګرهار امیر روغتیا حوزوي روغتون ته لیږدول شوی دی او دوه نور جسدونه چې یو ماشوم دی او یو بل دی دا به وروسته راولېږدول شي. پر آنلاین د آشنا ټلویزیون لیدونکو د پاکستان د حکومت د پریکړې له مخې د ډیورند پر کرښې پرتې دروازې د 2 ورځو لپاره د مسافرو پر مخ پرانیستل شوي دي. ستاسو په نظر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ ستونزه څنګه حل کېدای شي؟ که په دې اړه نظر لرئ د امریکا غږ پر فیسبوک پاڼې ولیکئ او موږ به د خپرونې په وروستیو کې له نورو سره شریک کړو. مننه. او اوس هم راځو د امریکا مسایلو ته. د مهاجرت په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ تازه فرمان له نن څخه 10 ورځې وروسته عملي کیږي. په نوي فرمان کې امریکا ته د 6 هیوادونو د اتباعو پر راتګ محدودیتونه لګول شوي دي. دا د مخکینی فرمان تصحیح شوی بڼه ده. د دې فرمان په اړه د جزئیاتو د ترلاسه کولو او دا چې څه غبرګونونه یې راپارولي دي همدا اوس زما همکار سید سلیمان آشنا د کانګرس ماڼۍ له مخې راسره ده. آشنا صاحب سلامونه مې ومنئ. د نوي او پخواني فرمان لوی توپیر په څه کې دی؟ توپیر نشته خو هغه عمده ټکی دا ده چې عراق د هغه لیست نه ویستل شو چې د خلکو پر راتلو باندې البته امریکا ته بندیز او محدودیتونه واقع وو. د امریکا حکومت یعنی سپینه ماڼۍ خاص دلایل دي دپاره لري چې دغه تصحیحات چې په دغه نوي فرمان کې راغلي دي څه شی دي. زه لیدونکو نه هیله کوم چې په غور سره دغه راپور واوري چې دغه امریکایي مقامات څه وایي او د بشري حقوقو مدافعین په دې اړه باندې څه وایي. جمهور رئیس ټرمپ د دوشنبه په ورځ نوی فرمان صادر کړ چې د تیر ځل فرمان په څیر یې د ایران، لیبیا، سودان، سومالیا، سوریه او یمن نه د خلکو پر راتلو موقتی بندیز ولګاو. دا ټول هیوادونه اکثریت مسلمان دي. په نوي فرمان کې په سوری مهاجرینو د مطلق بندیز ټکی لري کړی دی او د عراق نوم یې هم د همدې 9 هیوادونو د لست څخه وایستو. خو په ټولو مهاجرینو باندې د موقتی بندیز لګولو حکم په ځای پاتې دی. د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویل دا بندیز د بهرنیو تورستانو نه د هیواد د خوندیتوب لپاره ډیر ضروری دی. او خارجه وزارت به د دې فرمان هغه احکام تطبیق کړي چې یو شمیر مهاجرین چې د امریکا امنیت او ثبات ته یو خطر نه پیښوي هغوی به ومنل شي. په کانګرس کې دیموکراتانو سمدستي نوې فرمان هم رد کو او وی د پخوانی فرمان سره یې هیڅ توپیر نشته. د بشري حقوقو ډلې وی دا نوې فرمان د پخوانی فرمان چې جنوري میاشت کې صادر شو یو اصلاح شوی بڼه ده او دوی به کوشش وکړي چې د عملي کېدو مخه یې ونیسي. دا ډلې وی دا ډول بندیز د مسلمانانو په وړاندې یو تبعیضي عمل دی او لامدي عمل غیر قانوني دی. د پخوانی فرمان داسې تصحیح شوی بڼه ده چې پرې پوهیدو د دې لمخې ځینې داسې قانوني ستونزې ایجادېږي لکه د دایمي استوګنې اوسیدونکو قانوني پروسې مخکې وړل. خو په دې کې هغه قانوني مشکل نه دی حل شوی چې په لومړني کې مطرح شوی وو چې د مذهب پر بنیاد تبعیض کیږي. دا نوې فرمان به د مارچ په 14 عملي شي. د جمهور رئیس ټرمپ د حکومت 3 مقاماتو د نوي فرمان د صادرېدو وروسته رسنیو ته ویل چې نوې اصلاح شوی فرمان د ملي امنیت لپاره ډیر ضروری دی. په دې فرمان کې د هغو قانوني دایمي استوګنو خلکو لپاره یا چې اوس امریکا ته د راتلو اجازه ترلاسه کړي اوسي کوم ستونزه نشته. بې قانونه او بې پوښتنې سفر کول کوم نړیوال امتیاز نه دی خصوصا چې کله ملي امنیت د خطر سره مخامخ وسی. د دې فرمان لمخې په امریکا کې تر 120 ورځې پورې د نوو مهاجرینو منل هم بند دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په دې کار سره به کرکه او نفاق نورم زیات شي. پخوانی فرمان چې د جنوري په میاشت کې صادر شوی هغه مسترد شو خو په واشنگټن ایالت کې یوې محکمې د نوي فرمان په اړه د رد یا تایید پریکړه نه ده کړې. یو څو نور نوې خبرې په دې فرمان کې شته. مثلا هغه څوک چې د امریکا ویزه د 14 د مارچ نه مخکې ورته ورکړل شوې ده کولای شي امریکا ته راشي یا که گرین کارت لري کولای شي راشي. بل دا چې د سوري کډوالو باندې په خوا تر نامعلوم وخت پورې بندیزو په نوي فرمان کې 120 ورځې محدود کړی دی او مشخص کړی چې نشي راتللی. بل عراق مثلا د دې 9 هیوادونو د جملې نه ویستل شو چې یوازې 6 هیواد پات شو. بل یو څو نور مهم ټکي دي. مثلا په نوي فرمان کې ویل شوی چې لوی څارنوال مسؤلیت لري چې ډیر زر په امریکا کې
د 300 نه زیاتو هغو مشکوکو کسانو مشکوکو مهاجرینو په باره کې راپور تیار کړي او چې هغه په باره کې د تروریزم شک پکېږي او یا مشکوک دي او په اړه تحقیق روان دی. یو بل ټکی دا دی چې په نوي فرمان کې دا چې دا شپږ هیواد شامل شوي دي د دې نه عراق خو ویستل شو خو تر 14 نیټې پورې 4 څوک ویزا لري کولی شي د نن شي 14 نه د مارچ په 14 12 بجې د سار 12:01 ثانیه یعنی هغه په بنديږي. یو بل ټکی ډیر مهم دی چې په دې کې هغه شوی چې مذهبي مسلو ته اشاره نه ده شوی خصوصا لوی څارنوال چې د کې نه اسلام شامل دی او نه مسلمانانو باندې بندیز دی بلکې د امنیتي حدوداتو باندې دي چې موږ خپل امنیت د خوندي کولو لپاره د اقدامات کوو. د امریکا غاک خبريال سید سلیمان آشنا ډیره زیاته مننه. امریکایي مقامات او څارنوالان خبر ورکوي چې د هغې افغاني کورنۍ 15 غړي چې په خاصو یا اس ای وي ویزو امریکا ته راغلي وو او تېره اونۍ د لاس انجلس په هوایي ډګر کې پولیسو نیولي وو له توقیف څخه آزاد شوي دي. دغه کورنۍ د پنجشنبې په ورځ د لاس انجلس په هوایي ډګر کې پولیسو ونیوله. پولیسو غوښتل د کورنۍ 3 ماشومان او مور یې په ټکساس ایالت کې یو خانې ته واستوي خو وکیلانو یې مخه ونیوله. تر اوسه معلومه نه ده چې ولې پولیسو له دې کورنۍ سره داسې چلند وکړ. امریکایي مقاماتو په یوې قضایي غونډه کې ویلي چې کورنۍ ته پاسپورتونه بیرته سپارلي او په پام کې ده د اپریل په میاشت کې تر یوې مرکې وروسته پریکړه وکړي چې آیا دغه کسان امریکا کې د اوسېدو مستحق دي او که نه. راځو د افغانستان او پاکستان مسایلو ته. د پولې د پرانستل کېدو په تړاو د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره همدا اوس په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د سکایپ بلکې د ټلیفون له لارې واصل دی. زاخیلوال صاحب سلامونه ومنئ. ډېره زیاته مننه له وخت نه مو. دروازې یوازې د 2 ورځو لپاره پرانستل شوي دي. آیا تاسې ترې راضي یاست؟ زاخیلوال صاحب زما غږ اورئ؟ د اخرنۍ چې آیا زه ورباندې څنګه بخښنه غواړم. بله ما وویل چې دروازې د 2 ورځو لپاره پرانستل شوي دي. تاسې له دغه اقدام څخه راضي یاست د 2 ورځو لپاره چې دغه دروازې خلاص شوي دي؟ نه هرگز موږ په تړلې غیر قانوني دي، غیر منطقي دي، غیر اصولي دي، خلاف د هر نوع د نړیوالو د ګاونډیو هېوادونو ترمنځ تعاملات دي په پروش تعاملات د هغې خلاف فارسیدو قراردادونو خلاف دي، د ښو اړیکو خلاف دي، هیڅ معلوم هدف نه لري. د هغې د تړلو سره مخالف ده. مګر دغه 2 ورځې خلاصېدل چې بنده وه لوېدلونه ستونزه چې سختان زه ورسره مخ وم هغه تقریبا ډېر زره هېوادوال زموږ کوي چې دوی دلته په ویزو پاسپورټونو په مسافرت باندې راغلي یو ورځې کفار راغلي عمدتاً خدماتو په خاطر راغلي چې بند ساتي. کافي زیاتو ستونزو سره مخ وو. بالاخره په هر څه پیسې وو دوی وتل نه غوښتي. اما په بیان کې ما 3 ورځې مخکې ویلي چې هر اقل پیسې په لاره خلاص شي. زاخیلوال صاحب ډېره زیاته مننه کوم. اجازه راکړئ بله پوښتنه مطرح کړم چې دا هم ډېره مهمه ده د مسافرینو ترڅنګ د پولې په دواړو غاړو کې په سوداګریزو توکو بار زرګونه لارۍ ایسارې دي. ولې دغو لاریو ته د تګ او د راتګ اجازه ورنه کړل شو؟ آیا دا یو فشار نه ګڼئ چې پاکستان غواړي افغان مارکیټونو ته د توکو د رسیدو مخه ونیسئ؟ که په لنډه توګه راته ووایئ. تل په سلو کې دا مطلق یو سوداګریزي کار دی. دا هېڅ تړاو تروریزم یا تروریستانو د مخنیوي سره نه لري، د تروریزم د محوه کولو سره نه لري. مطلق یو شین فشار دی چې په افغانستان باندې د اقتصادي لحاظ او تجارتي لحاظ راولي. پاکستان افغانستان نه دی چې زیات متکي په پاکستان وو. موږ هر طرف ته لارې خلاصې دي. خپل پښتانه زموږ په مارکیټونو باندې هېڅ ناوړه اغېزه نه ده کړې. دې ناوړه اغېزه چې زیاته کېږي دې خوا تجارت باندې زموږ تاجران متضرر شوي په دې شک نشته. مګر په عمومي حساب د افغانستان د بازار په وضعیت باندې کومه ناوړه اغېزه نه ده لري. ډېره زیاته مننه زاخیلوال صاحب. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوالو. اخوا اروپایي ټولنې له عراق او سوریې په څیر جګړه ځپلو سیمو څخه د کډوالو د راتګ د مخنیوي په هدف نوي مقررات تصویب کړي دي. د دغو مقرراتو له مخې غړي هیوادونه په خپلو سرحدونو کې د پناه غوښتونکو او کډوالو څارنه زیاتوي. په دې لړ کې هنګري له صربستان سره په پوله کې دویم دیوال جوړوي. جزئیات په ریپورټ کې.
دا نوي مقررات چې نن سه شنبه تصویب شول د اروپאי اتحادیې هیوادونو اړ باسي چې هر څوک چې د دې اتحادیې غړي هیوادونو ته راځي کورنځي په دقیقه توګه وڅارل شي. تر اوسه پورې د اروپאי اتحادیې اتباع له دې هویت څارنې نه مستثنا و. د مالټا د کورنیو چارو وزیر کارمیلو ابیلی چې هیواد اوس مهال د اروپאי اتحادیې مشري کوي وایي هغوی به کورني امنیت ته د خارجي جنګیالیو د راتګ په ګډون د احتمالي خطر چاره وکړي. خو د کډوالو مدافعین وایي زه موافقه یم چې 200,000 خلک د اروپאי اتحادیې سرحدونو ته پرې نږدو، خو موږ باید هیر نکړو چې د دې خلکو اکثریت د جنګ ځپلو هیوادونو څخه راځي. د داسې خلکو په مخ دیوال جوړول د ستونزې حل نه دی. اروپا ته د بهرني جنګیالیو د راتګ ویره ځکه ډیره شوې چې په دې وروستیو کې د عراق د حکومت په مشرۍ د موصل په ښار کې د داعش په سنگرونو باندې بریدونه وشول. بلخوا په هنګری کې سړه هوا او باران ساختماني کارکونکي د دې نه منې کوي چې پولي ته بل دیوال جوړ کړي. د هنګری صدر اعظم وایي چې کډوالو یې هیواد محاصره کړی او تمه لري چې اوس مهال د کډوالو کموالی موقتی وي. دا ډیر غیر عادي حالت ځکه چې سرحد بالکل پرانسته و. دا یوازې د هنګری سرحد نه و بلکې د اروپאי اتحادیې د ټولو غړو هیوادونو سرحدونه هم دسي و. د هنګری پارلمان هم نن سه شنبه نوي اقدامات تصویب کړي دي چې لمخې د سرحد په اوږدو کې کمپونه جوړوي. خو د افغانستان څخه کډوال محمد رحیم باشي وایي چې د سرحد نه به تیر شي او خپل 14 میاشتنی سفر به پای ته ورسوي. ما نفر 2500 کله چې ما خپل سفر د ایران څخه پیل کو د کورنۍ د هر غړي د پاره مې $2.5 ورکړي دي. به مې د پاکستان څخه یونان او سربستان ته د خپل کورنۍ د هر غړي د پاره قاچاقبر ته $1,400 ورکړي دي. ټول مصرف مې په ترکیه، یونان او سربستان کې 25 تر $20,000 شوی دی. خو اوس غربي اروپا ته تک اسانه نه دی. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په وینا دغه هیواد تیر کال ټال 80,000 کډوال بیرته خپل هیوادونو ته ستانه کړي دي چې له دې شمیرې نه شاوخوا 80% یې په خپل رضا خپل هیوادونو ته تللي دي. د اروپאי اتحادیې د سرحدي ادارې یا فرانټکس په وینا جرمني تیر کال دغه اتحادیې د ټولو ستانه شویو کډوالو څخه نیمایي برخه بیرته خپل هیوادونو ته ستانه کړي دي. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگټن. اوس هم راځو څو نړیوالو خبرونو ته. د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندیو له تازه آزموینې څخه وروسته متحده ایالات سویلي کوریا کې یو پرمختللی دفاعي سیستم ځای پر ځای کړی دی. دغه سیستم د نصبولو موخه د شمالي کوریا د پارونکو اقداماتو پر وړاندې مقابله ښودل شوې ده. د امریکا لخوا نوې ځای پر ځای شوې دفاعي وسله تاد نومیږي او کولی شي لنډ او منځني واټن ویشتونکي بالستیک توغندي تعقیب او له منځه یوسي. شمالي کوریا د دوشنبې پورې 4 بالستیک توغندي وتوغول چې د جاپان د لومړي وزیر په وینا 3 د دغه هیواد پر خاورې پریوتي دي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د جاپان او سویلي کوریا له رهبرانو سره په جلا ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی چې واشنگټن به د دغو هیوادونو ترڅنګ درېږي. په عراق کې د امریکا له ملاتړ څخه برخمن عراقي پوځیان نن وتوانېدل چې د موصل لویدیځ لوري ته پرمختګ وکړي او په ښار کې حکومتي ودانۍ تر خپلې ولکې لاندې راولي. خو د داعش جنګیالیو له پراخ مقاومت څخه وروسته ځواکونه له سیمې څخه بیرته په شا شوي دي. نن سهار وختي د عراق د پوځ یو جنرال وویل چې ځواکونه یې پر حکومتي ودانیو د عراق بیرغ نصب کړ. خو وروسته بیا وویل شول چې حکومتي ځواکونو د داعش ډلې د شدید مقاومت له امله ودانۍ پرېښودلې. د داعش له منګولو څخه د موصل ښار د بیا نیولو په عملیاتو کې تر دې دمه عراقي ځواکونه توانېدلي د دغه ښار ختیځې برخې په بشپړه توګه د داعش جنګیالیو له شتون څخه پاکې اعلان کړي. آشنا تلویزیون په یوټیوب کې ستاسو د خوښې پر وخت کغواړئ زموږ خبرونه د دوهم ځل لپاره وګورئ. کغواړئ د هغو پیښو نه خبر شئ چې ستاسو له چاپیریال او ژوندانه سره مستقیمي اړیکې لري، نو په یوټیوب کې د آشنا تلویزیون پاڼې ته ورشئ. د تازه او په زړه پورې معلوماتو او ستاسو ترمنځ واټن یوازې یو کلیک دی. درنو لیدونکو، لکه څنګه چې خبر یاست، د امریکا غږ آشنا تلویزیون د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې د افغانستان د جمهور رئیس له مېرمنې رولا بیبي ګل غني سره ځانګړې مرکه کړې ده. د دې مرکې لپاره زما همکاره نوشابه آشنا کابل ته تللې وه او اوس دا د بیرته واشنګټن ته ګرځېدلې او دلته په سټوډیو کې راسره ده. نوشابه جانې په خیر راغلی. تاسې د مرکې د اخیستلو لپاره ارګ ته لاړئ او هلته مو د نږدې د جمهور رئیس له مېرمنې سره ولیدل. د جمهور رئیس مېرمن په عام محضر کې ډېر حضور لري، فعالیت ډېر زیات دی. تاسې د هغه په دفتر کې د ښځو فعالیت څنګه وارزه و، څنګه مو ولیدل؟ مننه. د افغانستان د جمهور رئیس د مېرمنې فعالیتونه یوازې
داسې کله فکر کېږي چې یوازې ښځې به د ښځو دپاره کار کوي ټولې ښځې دي په دفتر کې دفتر فعاله دی خصوصا د عامه اړیکو په برخه کې چې څوک کار کوي دا ډېر فعاله دی روزانه ورته د کلو بانډونه ښځې راځي ځوانان راځي خدمت یا فعالیت یوازې په ښځو متمرکزه نه دی د مخدره موادو په وړاندې په مبارزه کې د ښځو ونډه په سوله کې د ښځو ونډه همدارنګه نورو ټولنیزو فعالیتونو کې د ښځو ونډه دغه ټول هغه مسایل دي چې د جمهور رئیس میرمن ورته توجه لري خصوصا په دې وروستیو کې د سینې د سرطان د تشخیص روغتون دا د ښځو لپاره ډېره یوه لویه لاسته راوړنه وه چې د جمهور رئیس د میرمنې په ملاتړ دغه جوړه شوه نو فعالیتونه په هر برخه کې دي د سینې د چې ښځې یوازې د ښځو په برخه کې کار کوي په هر برخه کې د جمهور رئیس د میرمنې دفتر فعالیت کوي خو دا خو د فعالیت برخه و چې کېدای شي وخت کم دی کنه فعالیتونه ډیر دي خو دا چې د افغانستان ښځې د کوم ستونزو سره مخ دي او لومړی میرمن د افغانستان د ښځو ستونزو ته څونه متوجه ده په دې برخه کې به زه څه نه وایم ما سره مرکه کړې ده په مرکه کې به ډیر زیات مسایل نو لیدونکو نه هیله کوو چې مرکه په ګډه سره وګورو بیا به وګورځو له نوشابه جانې سره څخه به مننه وکړو او د نوشابه جانې کوم نور خبري توکي او مرکې چې کړي دي هغه په راتلونکو خپرونو کې نشر کړو په افغانستان کې د ښځو د ټولنیز پرمختګ په وړاندې ستاسو په نظر څه خنډونه او کومې ستونزې موجودې دي فکر میکنم که مشکل ترین فکر کوم تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې د خلکو له یاده وتلي چې باید ښځو ته درناوی ولري کله چې ما 40 کاله پخوا واده وکړ افغانستان ته راغلم او د خپل خسر په کور کې ډیره شوم د ښځو په وړاندې هغه وخت خلکو ډیر ښه چلندل دا هغه ښځې وې چې بیرون یې کار کاوه او که د کور چارې به یې مخکې وړلې خو خلکو به یې احترام کاوه فکر کوم همدا افغاني عنعنه ده چې باید بیرته راژوندی شي دا افغاني فرهنګ نه دی چې د ښځو سره د ناوړه چلند وشي فکر کوم په افغاني فرهنګ کې ښځو ته ډیر احترام موجود دی میندو ته ډیر احترام کوي ځکه چې افغاني دود او دستور د اسلامي عنعناتو سره برابر دی د اسلام مبین دین وایي چې د فردوس جنت د میندو تر پښو لاندې دی فردوس زیر پای مادر است همیتون نمیگن تاسو په نږدې راتلونکي کې د هیواد په چارو کې د ښځو موقف څنګه ګورئ امیدوار هستم که خوبتر باشه ډیره هیله منه یم چې نور هم ښه اوسي هره میاشت او کال کې لا ښه شي تر څو په دې موده کې ښځې په خپل ځان ډیرې متکي شي متکی به نفس زیادتر باشن جمهور رئیس په کومو مسایلو کې تاسو نه مشوره غواړي ما سر هر چیز گپ میزنین ولی بسیار کم وقت داریم موږ په ټولو مسایلو خبرې کوو خو ډیر کم وخت لرو چې په څه باندې ډیرې خبرې وکړو او چې خبرې کوو نو داسې ډیر بحث پرې هم نه کوو بلکې یو بل ته نظرونه ورکوو خو دا چې عملي کوي او کنه دا د تصمیم دی یعنی تر اوسه پورې په جمهور رئیس اعتماد نه لري چې ستاسو مشوره به عملي کی کنه اینطور نیست که او اعتماد داره برای ما اجازه داد داسې نه ده اعتماد لري ګورئ داسې لوی دفتر یې راته راکړ چې کار وکم معنا دا چې دی پر ما اعتماد لري خو پوهیږي چې زه خپل کار کوم او هغه هم خپل کارونه کوي همدا چې رئیس صاحب د افغانستان د ښځو د ژوند د ښه کېدو سره علاقه لري او غواړي وضعیت یې ښه شي دا زما د افکارو نتیجه نه ده بلکې په خپله په داسې کور کې تربیه شوی دی چې نیا یې ډیره مهربانه او با ارادې ښځه وه دا هماغه ښځه وه چې خپلو اولادونو باندې به یې ټینګار کاوه چې میرمنو ته باید درناوی او احترام وشي کوم کارونه چې اوس تاسو کوئ د افغانستان د ښځو لپاره دا په تاریخ کې د بل جمهور رئیس میرمنې نه دي کړي تاسو خپل دغه فعالیتونه څنګه ګورئ چون اولادای ما کلان هستن فامیل خود دارن اولادونه مې اوس لوی دي او خپل فامیلونه لري او موږ ته ډیره مراجعه نه کوي نو د ښځو لپاره د خدمت ډیر وخت احساس او مسؤلیت لرم هر هغه څوک چې د دې هیواد او ضرر ویني هغوی د دې مستحق دي چې زه ورته ورسیږم د هغوی په غوښتنو پوه شم چې که څه اسانتیاوې ورته برابرولای او کومک ورسره کولی شم چې ویې کړم همدا مې شخصي احساس دی آسیب پذیر می باشه تاسو ته افغان ښځې چې مراجعه کوي راځي مختلفه قصې لري
د افغانو ښځو د قصو په اوریدو د هغوی په لیدو څه احساس کوئ؟ فعلا یکان دفعه که مردم میان پیش ما رښتیا کله چې ځینې کسان راځي کله رانه د حل لارې غوښتنه وکړي نو دا ورته وایم چې زه د ژوند په اړه په څه نه پوهیږم او ورڅخه پوښتم چې تاسو یې حل څه کې وینئ او بیا د هغوی په خوښه همکاري او کمک ورسره کوم نو په دې کار رښتیا ډیره خوشحالیږم. وقتی که حل پیدا میشه و که ما میتونم امرایشون کمک کنم بسیار خوش میشم. کله چې تاسو خپل ملاتړ د افغان ښځو نه اعلان کړ او دا مو ویل چې تاسو به د افغان ښځو ملاتړ کوئ بېوزلو سره به مرسته کوئ افغان ښځو یو قوت په زړه کې پیدا شو. یک روز یک شانته خانم اومده بودن از جنوبی نمیفهمم یادم نیست از یو ورځ څو میرمنې راغلې وې فکر کوم د جنوبي نه وې که لغمان یا ننګرهار نه وې هغوی اول حتی په دې حیرانې وې چې ماته څه خطاب وکړي بیبي جان بیبي ګل لومړی میرمن ما ویل په هر څه ویلو چې تاسو آرامه یاست ووایاست خو د خبرو او کیسو یو ساعت وروسته یوه تنۍ ودرېده او په پښتو یې راته ویل چې ما ته هم دا مهمه نه ده چې تاسو ته څه خطاب باید وکړم خو دومره وایم چې تاسو زما خور یاست. نو زه دا احساس کوم چې هغوی داسې یو څوک موندلی چې ورته راشي او د زړه خواله ورسره وکړي. اینا ما احساس میکنم که اونا یک نفر پیدا کردن که میتونن بیاین پیشش و دلشون خالی کنن. نوشابه جان مرکه مو ولیدله تاسې له کابل څخه نور ګزارشونه او ریپورټونه مرکې مو هم راوړي دي دا به کله خپرېږي؟ ولنه اوږد سفر ډېرې خبرې ځان سره راوړي دي د ښځو د پرمختګونو او ستونزو په هکله مې د ښځو سره خبرې کړې دي نو راپورونه او مرکې شته دی په نږدې راتلونکو کې به لیدونکو سره شریک. ډېره زیاته مننه بیا هم خیر راغلی. مننه تاسو نه. له 15 کلونو راهیسې د امریکا غږ د یو هدف لپاره هڅه کړې ده د امریکا غږ منشور ته ژمنتیا له افغانستان او پاتې نړۍ څخه موثق خبرونه د امریکا معرفي او هر اړخیز بحثونه د لسګونو کالو په تجربې سره د نړۍ پیښې او هغه څه چې تاسو ته مهم دي رپورټ ورکوي هر ورځ له هرې لارې د امریکا غږ آشنا موثق د اعتبار وړ او هر اړخیز. له ژمنې سره سم اوس هم ستاسو وار دی. پوښتنه مو کړې وه چې ستاسو په نظر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ ستونزه څنګه حل کیدای شي؟ ستاسو پر نظریاتو زما همکار داود صدیقي کتنه کړې او دلته په سټوډیو کې راسره دی. داود جان په خیر راغلی. دوستانو څه لیکلي؟ شکیب جان سلام تاسو ته ټولو لیدونکو ته. نن هم زموږ ډېرو لیدونکو خپل نظرونه لیکلي چې ټولو مننه کوو. د پوښتنې په ځواب کې نقیب الله شهاب له جلال آباد نه لیکلي د ډیورند فرضي پولې ته پراته قومونه باید راپورته شي او خپله ګډه ستونزه د دواړو دولتونو سره شریکه کړي او د حل لارې دې ورته ولټول شي ځکه چې د دغې ستونزې د حل یوازینۍ لاره د ولسونو ملاتړ دی. زین الدین وحدت لیکلي دا ستونزه هغه مهال حل کیدای شي چې پاکستان په افغانستان کې خپلې ګټې په سوله کې وپالي او افغان حکومت مفسد غړي له ځانه وباسي. عین الدین منور بیا لیکلی دی اوس په کار ده چې د افغانستان دولت دروازې بندې کړي او د پاکستان سره ټولې ډیپلوماتیکې اړیکې وشلوي. عزیزانو له ټولو نه مننه. په دې اړه ډېرو لیدونکو خپل نظرونه شریک کړي دي چې زه تاسو لیدونکي رابولم چې لاړ شئ زموږ د فیسبوک پاڼې وګورئ او دا نظریات خپله ولولئ. مننه شکیب جان. ډېره زیاته مننه داود جان. کور د ودان بخیر اوسئ. خیر اوسئ تاسو هم. تیم آشنا صدای امریکا هر روز را با یک مرام آغاز می‌کند. په ټولو چارو کې د امریکا غږ د ارزښتونو غوړوالی، ارائه اخبار موثق، معتبر و جامع، چارواکو او کارپوهانو ته بېساری لاسرسی لري. هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی. صدای امریکا آشنای شما. د نن لپاره مو خبرونه همدومره. تر دې دمه مو له ملتیا منندوی یم. تر بیا.